قدرمنو تاسو ته معلومه وي چې نن سبا په هر کوڅه کې په هر محله کې پیران ناست دي او دغه پیرانو ته ښځې ورځي تعویضونه پرې کوي. په دغه پیرانو کې اکثر ښه خلک هم وي او بد خلک هم وي. که تاسو وګورئ که یو انسان کله بیمار شي نو هغه ډاکټر ته ورځي ځکه چې د هغه دغه یقین وي چې ډاکټر به ماته دوايي راکړي او الله پاک به بیا ماته صحت راکړي، نو هغه په همدغه وجه باندې ډاکټر ته ورځي. خو زیات وخت داسې لیدل کېږي چې اکثره وخت پیرانو ته خلک ورځي او دغه پیران چې د ښځو نه بیا غلط ناروا ډیمانډونه هم کوي. په همدغه پیرانو کې په همدغه جعلي ملایانو کې یو مولا لنډی هم ویل کېږي چې مولا لنډي ته به هم ښځې راتلې، هغه به ترې ریکارډینګونه کول، ویډیوګانې به یې ترې جوړولې، دغه ویډیوګانې به یې بیا ځان سره ساتلې او د دغه ښځو د بیا د استعمالولو لپاره به دغه ویډیوګانې هغه ځان سره ساتلې. کومې ښځې به که هغه سره د دغه بدکارۍ زړه نه ښه کولو نو دوی به ورته بیا ویډیوګانې ښودلې چې که ته ما سره دغه کار ته زړه نه ښه کوي نو زه به ستا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خورې کړم، چې د هغې نه پس به بیا دغه ښځه مجبورېده او د مجبورۍ نه به هم ورسره دا کار کولو. نو قدرمنو دوستانو که موږ تاسو وګورو نو څومره د شرم خبره ده، څومره د افسوس خبره ده چې زموږ خلک یعنې پښتانه خپلې ښځې ورپرېږدي چې پیرانو ته لاړ شي، جعلي ملایانو ته لاړ شي او هغوی ورسره بیا داسې ناروا کارونه کوي. یو پیر هم ښه نه دی، نه یو ملا ښه دی چې ښځه ورته سرتوره یا خلاص مخ کیني او هغې ته تعویض وکړي. بل اړخ ته دغه ښځه چې کومه ده دغه ویل کېږي چې هم نیول شوې ده او دغه مولا لنډی خو تښتېدلی او بیا په ترکیه کې و، خو دغه ښځه چې د کور نه شړل شوې او اوس مهال ویل کېږي چې په یو زندان کې ده یا په یو جیل کې ده. نو الله پاک دې د داسې شرم نه ټول مسلمانانو ساتي. د پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.